السلام علیکم دوستانو د ویډیو په اول سر کې ما لیکلي دي چې سل ویډیوګانې مه ګورئ خو دا یو ویډیو وګورئ ځکه چې دا دومره زیاته مهمه دی. دوستانو تاسو سره ما وعده کړې وه چې زه به تاسو ته د انګلیسي د زده کولو هغه طریقه درښیم چې په کومه طریقه ما په خپله انګلیسي زده کړې وه او هغه طریقه دوستان تر ټولو اسانه ده او په یوټیوب کې به داسې طریقه تاسو چا نه وي ښودلې او زه تاسو چیلنج درکوم چې دې ویډیو کتل نه وروسته به ستاسو انګلیسي کې په مکمل ډول سره بدلون راځي او د دې انګلیسي لپاره باید تاسو څومره ګرامر زده کړئ یا هغه هم درته وایم چې ماشوم یې هم زده کولی شي. صحیح دی؟ او دوستانو ستاسو په شان چې ما هم کله انګلیسي زده کوله نو په دې نه پوهېدم چې اوس کوم ګرامر زده کړم او له کوم ځایه شروع وکړم. نو دوستانو اول درته هغه طریقه ښیم او بیا درته ګرامر ښیم چې صحیح دی چې کوم ګرامر باید ستاسو زده کړئ. خو دلته دوستانو یو بله خبره ده چې دلته زیاتره خلک دا وایي که نه چې که چېرې تاسو مطلب انګلیسي پرېږدئ یا نو یوه میاشت یا دوه میاشتې بعد به تاسو نه انګلیسي هېره شي. دوستانو دا خبره صحیح هم ده او غلطه هم ده. صحیح په دې ده دوستانو دا خبره صحیح په دې ده که چېرې تاسو روزمره جملې زده کوئ په میخانیکي ډول سره تاسو جملې زده کوئ هره ورځ نو هغه جملې دوستانو که چېرې تاسو بیا انګلیسي پرېږدئ یا نو یو میاشت بعد یا دوه میاشتې بعد تاسو نه هغه ټول جملې درنه هېرېږي ځکه چې هغه تاسو په میخانیکي ډول سره هره ورځ به تاسو زده کولې. او غلطه خبره په دې دوستانو چې که چېرې دوستانو تاسې د یوې جملې سټرکچر زده کړو دوستانو صحیح دی د یوې جملې که چېرې تاسو سټرکچر زده کړو نو هغه بیا تاسو نه 15 کاله بعد هم نه ویریږي. صحیح دی 15 کاله بعد تاسو نه هم نه ویریږي ځکه چې تا د هغې جملې سټرکچر زده کړی دی او د همدغه یو سټرکچر په واسطه دوستانو تاسو په زرهاو جملې مطلب په یو لک جملې هم جوړولی شئ. صحیح ده په یووالي په یو سټرکچر باندې د هغه مثال دوستانو اوس تاسو دلته درکوم چې دې څه مثال ده. صحیح دی نو د انګلیسي د سټرکچر د زده کولو همدغه پاور دی. صحیح دوستانو زه به تاسو دلته یو مثال درکړم صحیح په دې مثال کې به تاسو خپله ښه پوهېږئ او درته دغه طریقه ښیم بیا دا هم درته ښیم چې څومره ګرامر باید تاسو بیا زده کړئ. صحیح دی چې هغه مطلب د انګلیسي زده کولو لپاره هغه کافي دی. صحیح دی ګورئ که زه دلته دوستانو ولیکم که نه که دلته زه ولیکم چې تلل ګورئ ښه دلته به څه وي غوږ نیسئ که ولیکم ته دلته ولیکم خوړل دلته دوستانو زه ولیکم د مثال په ډول ولیکم منډه وهل ته ولیکم کتل او دلته ولیکم دوستان مطلب کرکټ کار صحیح پوه شئ دا ټول مطلب موږ سره وربونه دي. ښه ګورئ دوستانو که زه اوس ووایم که نه چې مطلب زه بازار ته ځم صحیح دی زه بازار ته ځم اوس فی الحال وخت کې که نه کوم کار چې تاسو اوس فی الحال اوس وخت کې کوئ ګوره زه بازار ته ځم زه ډوډۍ خورم زه منډه وهم بازار ته یا بلجې ته زه مطلب فلمونه ګورم یا زه ډرامه ګورم یا زه کرکټ ګورم زه کرکټ کوم نو دوستانو سره مطلب کوم کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ که هغه هر کار تاسو اوس فی الحال کوئ نو دغه کار دوستانو دا کوم یو کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ دا یوازې په یو سټرکچر کې جوړیږي سیده یوازې یو سټرکچر ځکه دوستانو دغه ټولې په زرهاو جملې دوستانو هر یو کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ هغه په دغه یو سټرکچر کې ټول څنګه کېږي جوړیږي نو دا د انګلیسي د سټرکچر زده کولو پاور همدغه دی دوستانو صحیح دی او دغه دوستانو زه تاسو ته وایم چې دا کوم سټرکچر ده صحیح دی دغه سټرکچر د پرزنټ کانټینیوس ټینس ده د پرزنټ کانټینیوس ټینس یوه زمانه ده چې په هغه زمانه کې چې دا د پرزنټ کانټینیوس ټینس یو سټرکچر دی که چېرې تاسو هغه زده کړئ بیا کوم کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ هغه تاسو کومې هره قسمه جملې چې وي پښتو کې هغه تاسو ټولې په دغه سټرکچر کې تاسو جوړولی شئ صحیح دی او هغه سټرکچر څنګه زده کېږي دوستانو هغه انشاءالله دې بیا موږ په هغه کې وایو چې کله چې موږ زمانې وایو که نه هغه سټرکچر به موږ زده کوو صحیح دی هغه سټرکچر کې هېڅ شی هم نشته یوازې د فعل حالات زده کوئ چې د فعل کوم یو حالات پکې موږ استعمالو او د هغه کومکي فعل ده بس یو سټرکچر هم زده کړو دومره ښه تاسو ګوره زده شول صحیح دی همدغسې دوستانو سیملر ګورئ اوس که زه ووایم که نه اوس بل هغه ته ګورئ اوس بل سټرکچر ته ګورئ ښه هغه خو مطلب اوس موږ وویلې که نه که زه ووایم چې مطلب زه بازار ته لاړم ما ډوډۍ وخوړله تېره شپه کار څه وخت مې خوړلې پوه شوې ما منډه ووهله یو 2 ګنټې مخکې ما مطلب کرکټ وکته تېره شپه ما کرکټ وکړو دومره وخت کې پوه شئ مطلب کوم کار چې تاسو وکړو که نه پاسټ وخت کې پوه شئ ما کرکټ وکړو ما منډه وخوړله دغه دوستانو اوس تاسو چې هر شی وایي مطلب ما دا وکړل ما هغه وکړل ما داسې وکړل دا یوازې په یو سټرکچر کې جوړیږي صحیح دی یو سټرکچر کې دوستان داخله جوړیږي
هغه کې مطلب هغه کې بیا لږ فرق ده. صحیح ده. یو سټرکچر کې دا ټول جملې جوړېږي خو هغه کې مطلب لکه شرطونه لکه موږ چې کله زمانې وایو که نه که زه وایم مطلب که زه وایم چې زه بازار ته لاړم که نه زه بازار ته لاړم صحیح دی دا خو یو سټرکچر سو ما ډوډۍ وخوړه. که زه وایم چې زه بازار ته روان یم دا ګوره بل سټرکچر دوستانو صحیح دی دا بل سټرکچر کې جوړېږي. زه بازار ته روان یم که دا زه وایم ما ډوډۍ خوړله ګوره ما ډوډۍ وخوړه ما ډوډۍ خوړله دا ګوره دوستان ګوره بل سټرکچر دی صحیح دی. زه بازار ته لاړم زه بازار ته روان یم دغسې دوستانو صحیح دی. او زه بازار ته تللی وم ګوره دوستان دا یو بل سټرکچر ده همدغه 3 او 4 انې دي بس داسې زده کړه دا تېر وخت لپاره همدغه سټرکچر دي پوه شوې همدغسې د پرزنټ وخت لپاره هم دغه 3-4 سټرکچر دي صحیح دی. لکه دلته تاسو مکمل ډول پوهېږئ زه اوس ټول درته وایم صحیح ده. ګوره زه بازار ته لاړم یو سټرکچر زه بازار ته روان یم دا بل سټرکچر زه بازار ته تللی وم دا بل سټرکچر پوه شوې. اوس په پرزنټ کې که چېرې موږ وایو زه بازار ته ځم هره ورځ زه بازار ته ځم هره ورځ دا یو سټرکچر شو. زه اوس بازار ته روان یم دا بل سټرکچر ده. زه بازار ته تللی یم دا بل سټرکچر دوستانو صحیح دی. دا ګوره اوس بل سټرکچر دی. نو په دې طریقه دوستانو تاسو مطلب دغه که چېرې تاسو دغه سټرکچر زده کړئ بیا تاسو انګلیسي هیڅ هم بیا تاسو انګلیسي نه ښکاري چې انګلیسي اوس څه شی دی صحیح دی ډېر اسانه دی. دې سره دوستانو تاسو یو نور شیان هم درښیم چې د دې سره باید تاسو هغه زده کوئ که نه نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې دوستانو تاسو انګلیسي نوره په خپله زده شئ صحیح دی. بیا تاسو نور چاته حاجت نه لري صحیح دی چې مطلب انګلیسي راوښیه بیا به تاسو مطلب خپله لټې کوئ که نه مطلب هغه لټې به چې د لغاتو لټې به مطلب لغات زده که نوی لغات زده که نوی سټرکچر زده که داسې کرا پوه شئ نو دغه طریقه ده. ګوره دوستانو زه تاسو یو بل سټرکچر واخیم ګوره ښه سټرکچر خو ډېر دي دوستانو دغه ټول ګرامر څه ده که نه دا اوس ما شروع کړی دا 3 ویډیوګانې ما اپلوډ کړي دوستانو 3 ویډیوګانې صحیح دی هغه ما اپلوډ کړي دي انشاءالله داسې تر بس د ګرامر ته مکمل ډول سره دغه ختموم صحیح دی. په هر طریقې دوستانو تاسو د ګرامر په مکمل ډول سره وایم صحیح دغه ټول سټرکچر تاسو ته وایم صحیح دی. نو 3 ویډیوګانې ما اپلوډ کړي اوس نوي ما 3 اپلوډ کړي دي او نور هم اپلوډ کوم. ګوره یو بل سټرکچر دی دوستانو ګورئ ښه اوس یوازې یوه جمله ده ګوره یوازې دغه د شود دغه باید دغه په کومه خوا نه پسې راغله ښه یوازې دغه باید که نه ګورئ باید وګورئ و دې کې دوستان دا یو سټرکچر لري باید. ګوره زه باید کرکټ وکړم زه باید د مور پلار عزت وکړم زه باید دا وکړم زه باید هغه وکړم زه باید داسې وکړم دغه باید شړې دا یو سټرکچر لري بس یوازې یو لري او دا دوستان ما تاسو ته ویل ده په ویډیو کې صحیح ده دا کورس ما شروع کړی دې کې مې ته ویلی ده. همدغه دوستانو ګوره که زه وایم چې زه کین لکه موږ وایو کین دې مطلب دا کولی شم که نه ګورې کولی شم و که زه وایم زه کرکټ کولی شم زه ډوډۍ خوړلی شم زه امتحان ورکولی شم زه انګلیسي زده کولی شم دغه قسمه دا کولی شم دغه دوستانو بیا موږ په مطلب په دغه سټرکچر کې جوړو صحیح دغه ټول سټرکچر دوستانو ډېرې کمې سټرکچر دي که چېرې تاسو دغه سټرکچر زده کړئ دوستانو بیا تاسو انشاءالله هېڅ مشکل نور نه وي دوستانو صحیح دی دا تاسو سره وعده کوم دوستانو. اوس دوستانو یو بل هغه درته ښیم دوستانو اوس تر ټولو نه مهمه خبره چې ده که نه هغه دا ده دوستانو دې ته باید تاسو صحیح غوږ ونیسئ ښه تر ټولو مهمه خبره دوستانو دا ده چې د پښتو هر قسمه جملې وي دوستانو ستاسو په ذهن کې مطلب تاسو چې هر قسمه خبرې کوي پښتو کې که نه هغه ضرور په یو سټرکچر پورې تړاو لري. ستاسو هره خبره چې که نه هغه ضرور په یو سټرکچر کې جوړېږي د انګلیسي په یو سټرکچر کې جوړېږي. نو دوستانو کله چې تاسو دغه سټرکچر زده کوئ نو ستاسو ذهن مکمل ډول سره ستاسو ذهن ورباندې خلاصېږي. نو دوستانو زما همدغسې زما ذهن اوس ورباندې خلاص شوی دی ستاسو ذهن هم داسې د وخت په تېرېدو سره خلاص شي صحیح دی. که چېرې تاسو دغه سټرکچر زده کولی نو ستاسو ذهن په بیا مکمل ډول سره څنګه کېږي بیا خلاصېږي بیا به تاسو هېڅ مشکل نور نه وي. اوس درته دوستانو په دې طریقې خو باید تاسو انشاءالله یقین لرم چې په دې طریقه به تاسو پوه شوي یاست صحیح دی چې مطلب چې دا د پښتو کې چې مطلب کوم مونږ سوچ کوو یا کومې خبرې کوو هغه په سټرکچر پورې تړاو لري. اوس درته دوستانو ګرامر ښیم چې کوم ګرامر باید تاسو زده کړئ صحیح دی هغه طریقه تاسو ته ښیم. ګورئ هغه طریقه دوستانو داسې ده تاسو باید چی زده کړئ. ګورئ په اول سر کې دوستانو چې مطلب ما چې دغه کورس شروع کړی ده که نه په دې کې اول مطلب ما راوستي د ماډل وبس څنګه ما دغه ماډل وبس نه شروع کړ ده صحیح دی
ماډل اوس هم دوستانو باید تاسو اول له ماډل وبس نه شروع وکړئ. بس که ماډل وبس وي او که څنګه وي سنټنس وي ټینسز وي. څنګه ټینسز مطلب زمانې. دغه زمانې او دغه ماډل وبس دوستانو دا په انګلیسي کې تر ټولو نه زیات همدغه استعمالیږي او ډېر زیات مهم دی دوستانو. صحیح دی؟ د دې نه بغیر تاسو انګلیسي نسئ ویلی او تاسو مطلب دې کې ټول مطلب دا سټرکچر د ټولو ټینسز دوستانو ډېرې اسانه دي. په ډېره او اسان طریقې سره تاسو زده کولی شئ. هغه څنګه دوستانو که چېرې تاسو په ځان که چېرې مطلب اول تاسو ځان پوه کړئ چې زه کومې خبرې کوم هغه کومې زمانې پورې تړاو لري. کومه خبره چې زه کوم که نه هغه کومې زمانې پورې تړاو لري هغه ته باید تاسو سوچ وکړئ. صحیح دی؟ نو په کومې زمانې پورې چې تړاو لري که نه بیا څنګه کوي هغه زمانه زده کوئ یغه جملې پسې پوه شوې. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې کوم کار تاسو اوس فلحال کوئ هغه ټول په دغه زمانه کې جوړوئ. کوم کار چې تاسو مطلب په هغه کې کوئ په پاست ټایم کې کوئ هغه مطلب تاسو بیا په سمپل پاست ټینس کې جوړوئ هغه جملې. نو مطلب دغه ټول بیا زه تاسو ته وایم. صحیح دی؟ دغه زمانې درته وایم. دا انشاءالله اول دغه ماډل هغه ته وایم وربس وایم. دې 3 ویډیوګانې ما جوړې کړې دي او ورپسې دوستانو بیا هغه زمانې وایو چې زمانې موږ مطلب سټرکچر یې څنګه دی او مطلب هغه کې نور شیان هم درته وایم. صحیح دی؟ چې دې سره به تاسو ته انشاءالله هېڅ مشکل بیا نور نه وي. او ورپسې دوستانو چې دې نه بیا زیات مهم هغه ورپسې بیا پیسې ووایسته. چې ده پیسې ووایسته. صحیح دی؟ اول به موږ دا وایو ورپسې به دا وایو بیا به پیسې وایو. ښه دغه درې شیان خو مطلب ډېر زیات مهم دا خو ګرامر ده که نه. خو نه دوستانو داسې ګوره هم نه ده که نه چې تاسو مطلب یوازې مطلب ګرامر زده کوئ تاسو نور چې نه زده کوئ. نه له دې سره به تاسو چې زده کوئ ګورئ له دې سره به دوستانو تاسو روزمره دوستانو تاسو له دې سره بیسیک لغاتونه باید تاسو زده کړئ. اول څنګه بیسیک مطلب بیسیک لغاتونه چې بیسیک ورډز باید تاسو زده کړئ په مکمل ډول سره. صحیح دی؟ بیسیک ورډز ډېر اسانه دوستانو ډېرې زیاتې مطلب ویډیوګانې دي په یوټیوب کې ویې ګورئ. صحیح دی؟ که د هر چا وي که د ما وي که د بل وي که د بل وي تاسو کتلی شئ. بیسیک لغاتونه باید ستاسو زده وي. صحیح دی؟ که جملې ګورئ سنټنسز له دې سره که تاسو مطلب کله جملې ګورئ سنټنسز هېڅ خبر نه څه ګورئ جملې هم ورسره ګورئ ځکه چې کله چې تاسو دغه زده کوئ که نه او ورپسې بیا دغه جملې ورسره ګورئ که نه کله پوه شئ یا هر مطلب ورځ کې یو ځل یا دو ورځې کې یو ځل چې کله مطلب تاسو خلاص وي. صحیح دی؟ نو کله چې تاسو دغه زده کوئ او دې سره دغه جملې ګورئ بیا تاسو ته پته لګېږي چې دغه جمله دوستانو ګوره په دغه کې جوړه سوې ده که په دغه کې جوړه سوې ده او که په دغه کې جوړه سوې ده دا بیا تاسو ته پته لګېږي. صحیح ده؟ دې اهمیت بیا تاسو وروسته پته لګېږي مطلب چې دا اوس مطلب هم په کوم سټیج کې اوس روان وي. صحیح دی؟ بل ښه جملې سوې که نه همدغسې دوستانو ما لغاتونو ته ویلي بیا ورپسې جملې سوې همداسې دوستانو. او له دې نه بعد دوستانو تاسو باید چې زده کړئ خبر یم تاسو باید له ځان سره سپیکینګ وکړئ. چې وکړئ سپیکینګ او دا هغه شی ده چې زه غواړم تاسو یې زده کړئ. صحیح دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغه موږ ولې زده کوو خو دغه لپاره زده کوو سپیکینګ دپاره که چې موږ خبرې پرې وکړو. سپیکینګ مطلب خبرې کوه چې موږ خبرې وکړو. صحیح دی؟ نو سپیکینګ به تاسو هر ورځ څو منټه کوئ یوازې 5 منټه سپیکینګ ځان سره وکړئ. مطلب تاسو ډېر مصروف نشئ مطلب کوئ نشئ ډېر که نه یوازې 5 منټه د ورځې باید تاسو سپیکینګ وکړئ. صحیح دی؟ او که ډېر زیات شوق ورسره لرئ 10 منټه یې وکړئ. او دا نه دوستانو چې مطلب ولا د ما خو سټرکچر نه ته زه څنګه سپیکینګ وکړم نه چې په خوله باندې چې درځي دوستانو یوازې په انګلیسي کې وایه. اول ځل کې سره که نه تاسو به حتما غلطي به کوئ چې غلطي ونه کړئ تاسو هېڅ شی نه زده کولی. صحیح دی؟ تاسو ځان سره خبرې کوئ که په هر طریقې مطلب اوس تاسو مطلب یوه زمانه زده کړه که نه یوه زمانه مو زده کړه نو هغه زمانه کې تاسو اوس ځان سره خبرې کوئ زه دا کوم زه داسې کوم دا په انګلیسي کې تاسو وایئ ځان سره. صحیح دی؟ دې ته سپیکینګ ویل کېږي. نو ځان سره خبرې به ډېرې په انګلیسي کوئ له ځان سره به په سپیکینګ به ډېر کوئ ځان سره پوه شئ که 5 منټه څو ورځ کې که 10 منټه څو که هر څومره تاسو کولی شئ دغه مطلب هغه کم هغه درته وخت دی که نه چې مطلب تاسو چېرې مصروف وئ نو 5 منټه کوئ او نور که مطلب تاسو وزګار یا ته کوئ پوه شئ مطلب ستړی شوی سې نه ځان سره خبرې کوه اول ځل تاسو غلطي حتما کوئ پوه شوې نو بیا وروسته انشاءالله کرا تاسو خپله پته لګېږي بیا نور اسانه وي بیا ګټون څه کوي ښه صحیح ده او ورپسې سپیکینګ نه سره کنه دې نه باشه دا خیر نه چې لیسنینګ ده چې ده لیسنینګ ده
دوستانو چې تاسو لیسننګ کوئ که نه دغه دواړه دا هم مهم دوستان په دې کې دا ټول شیان ډېر مهم دي. ګوره زه تاسو هغه شی وایم چې هغه اسانه هم ده او مهم هم ده. همدغه شی په انګلیسي کې ده دوستانو. که تاسو مطلب ګرامر شروع کړم په یوه طریقه شروع کړم مطلب چې ګرامر څه ته ویل کېږي، دغه ضمانت څه ته ویل کېږي، نه په هغه باندې ځان پوه کړئ، سټرکچر یې زده کړئ، سټرکچر یې زده کړئ، ځان ورباندې پوه کړئ چې دا موږ کوم وخت استعمالوو. پوه شئ دوستانو. باید تاسو ډېر مطلب چالاکه اوسئ په هر څه کې. په انګلیسي زده کولو کې خو باید تاسو چالاکه اوسئ نن سبا کې. پوه شئ مطلب په کم وخت کې باید تاسو هر څه زده کړئ، ځکه چې دنیا ډېر مخکې روان ده، نو باید تاسو هر څه ډېر په یوه نوې طریقه زده کړئ زر صحیح دی. نو سپیکینګ 5 منټه لیسننګ کوئ صحیح دی. ما یوټیوب کې هلته سرچ کړئ لیسننګ، بس یوټیوب کې سرچ ورکړئ لیسننګ، نو تاسو به چې وکړئ لیسننګ مطلب ویډیوګانې تاسو ډېر زیاتې ویډیوګانې تاسو ته راسي. پوه شئ نو غن تاسو لیسننګ کوئ. او که بیا هم دوستانو که چېرې تاسو غواړئ که تاسو مطلب په دې باندې هم ویډیوګانې جوړولی شم صحیح ده. یوازې د انګلیسي لیسننګ وکړئ صحیح ده. څنګه لیسننګ مطلب د انګلیسي یو ویډیو دغه ته غوږ ونیسئ صحیح ده، چې هغه سړی څه وایي. که تاسو مطلب 100% هم نه ورباندې پوهېږئ هېڅ خبره نشته، خو 5 منټه یا 10 منټه به تاسو یوې ویډیو ته غوږ نیسئ په انګلیسي کې چې هغه انګلیسي کې څه وایي. پوه شوئ. که تاسو باندې مطلب 100% هم نه پوهېږئ خو بیا به هم تاسو هغه ته غوږ نیسئ، نو لیسننګ به کوئ. او په دې به هم زه ویډیوګانې جوړوم دوستانو. 2 منټه ویډیو 5 منټه ویډیو به زه جوړوم چې هغه کې یوازې څه شی به وي، لیسننګ به وي صحیح ده. چې هغه کې مطلب یو کارټون به وي، په هغه په انګلیسي کې خبرې کوي، یا کارټون به وي په انګلیسي کې به خبرې کوي تاسو ته، نو هغه به تاسو هم روزمره ورسره اورئ صحیح دی. نو دوستانو دغه سټرکچر سو همدغه هغه شیان ول دوستانو چې ما غوښتل چې تاسو سره شیر یې کړم چې دغه شیان باید تاسو زده کړئ صحیح دی. هر ورځ موږ دوستانو یوټیوب ته ځو، ویډیوګانې ګورو، کله یو شی ګورو کله بل شی، وخت راباندې تېرېږي، کله یو شی ګورو کله بل شی ګورو صحیح دی. دغه شیان باید تاسو زده کړئ. او دغه انشاءالله دوستانو دغه ماډل وربس ټینسز پیسې وایسره دوستانو دا تاسو ته په یو بل طریقه درته وایم صحیح دی، چې د هغې نه به نور اسان طریقه نه وي دوستانو، په یو بل مطلب طریقې درته وایم صحیح دی. بیا به انشاءالله تاسو ته هېڅ مشکل نور نه وي. نو دوستانو هر ورځ ویډیو شیر کومه، 2 ورځې بعد یا ورځ بعد، نو کومې ویډیو چې شیر کومه هغه ضرور درسره ګورئ صحیح دی. نو که بیا هم کوم سوال لرئ، کوم کوېسچن سوال لرئ دوستانو صحیح دی، ما ته هغه سوال ولیکئ، زه تاسو د هر سوال ځواب درکوم صحیح دی. چې مطلب دا مشکل د موږ ته یا مطلب دې کې مطلب کوم یو شی کم ده یا څه، نو هر قسمه سوال تاسو له ما نه کولی شئ. Thank you so much for watching this video. Best of luck.